روز مزدور، د مزدور ورځ، د کارګر ورځ. کارګر په اړه باندې هم موږ او تاسو ته اسلام تعلیمات راکړي. د کارګر ورځ هم یوه ورځ نه ده. دا کارګر چې موږ او تاسو ورته وایو، عربي کې ورته عامل وایي. عامل کارګر، مزدور، اجیر. مزدور چاته وایو؟ مزدور هغه انسان دی چې بل انسان ته کار کوي د یو اجورې په مقابل کې. که دی یو ساعت کار کوي، که دی یو هفته کار کوي، که یو ورځ کار کوي، که یو میاشت کار کوي، که یو کال کار کوي، خو تا سره به مخکې اتفاق کړی وي دغه دیوال درته جوړوم فی ساعت دومره پیسې به راکوي، یا دغه دیوال مکمل درته جوړوم دومره پیسې به مجموع کې راکوي، یو میاشت در سره کار کوم 2 میاشتې دومره پیسې به راکوي، هفته کې به دومره پیسې راکوي. اتفاق دی د جانبینو، په هر څه باندې اتفاق شوی وي. نو دغه څوک چې کار ورکوي کارفرما دی، او څوک چې کار کوي کارګر دی، تا سره کار کوي اجیر دی، مزدور دی. مونږ او تاسو ته د مزدور په اړه باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم او اسلام ډېر قوي دستورات راکړي چې دا تر قیامته پورې دایمي دي، تغییر پذیر نه دي، تغییر نه خوري. مګر اسلام دواړو ته مسؤلیت ورکړی، هم کارفرما ته مسؤلیت ورکړی، هم کارګر ته مسؤلیت ورکړی. څوک چې تا دپاره کار کوي ته دغه په مقابل کې مسؤل، او څوک چې تا دپاره کار کوي مزدور، هغه ستا په مقابل کې مسؤلیت لري. هغه څوک چې د مال خاوند دی، د کار خاوند دی، نفر استخداموي د کار دپاره کارفرما، دته هم الله عز وجل د امانتدارۍ امر کوي. ته به ډېر د امانت نه دقت نه کار اخلي، د مزدور حق به نه خوري، وخت به یې نه ضایع کوي. په خپل قرارداد باندې چې څه رقم تا ورسره اتفاق کړی د هغې مطابق به ورسره عمل کوي. ځکه هم قرآن عظیم الشان موږ تاسو ته آیت کې صراحتا فرمایي والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون. مؤمنان هغه دي چې دوی د امانتونو ساتونکي دي او د خپلو وعدو مطابق وفا کوونکي دي. مزدور سره دی واده کړی چې دا دیوال به په دغه شکل جوړوي، دومره پیسې درته درکوم، بیا وروسته بهانې ورته مه لټوه چې ولا دا رقم شو، دا رقم شو. دروغ به نه وایي ورته، هیلې به نه جوړوي، چل او فریب به ورسره نه کوي دې دپاره چې پیسې ورباندې کمې کړي په ناحقه. هماغه رقم قرارداد تفاهم دی چې ورسره کړی د هغې مطابق خوشحالۍ سره ورته پیسې ورکړه. دا وعده دې ورسره کړی چې څنګه ستا کار خلاص شو دومره پیسې درکوم، د کار په شروع کې دومره درکوم، د کار په منځ کې دومره درکوم، په هماغه وخت کې به ورته ورکوي، بیا یې مه په عذابوه ولا دغه هفته کې راشه، دغه هفته کې راشه، دغه هفته کې راشه. کله کله داسې شي چې یو مزدور تا سره کار کوي، واده دې ورسره کړی چې کار د خلاص شو، پیسې نقد واخله، هغه بیچاره 6 میاشتې تا پسې ګرځي، منډې رامنډې، پیسې ورته نه ورکوي، خپل حق دپاره ګرځېدو دپاره ذلت احساسوي. ولا نن مصروف یم، نن سفر کې یم، نن دا یم، نن دا یم، نن وخت کې چاته عذر نه دی پاتې چې ولا راشه اکاونټ نه ټرانسفر کوي، ورته پیسې ورته ورکړه، حق یې ولې ایساروي ځان سره. همدارنګه څوک چې مزدور دی دته رسول الله صلی الله علیه وسلم توصیه کوي، فرمای ان الله يحب من العامل اذا عمل ان يتقنه. الله عز وجل د مزدور څخه غواړي چې چا دپاره کار کوي ډېر په امانت سره کار وکړي، ډېر په دقت سره کار وکړي، ډېر په مهارت سره کار وکړي. اتقان، اتقان څه ته وایي؟ د یو کار په ډېر ښه شکل سره ترسره کول چې دې کې هیڅ نقص او عیب نه پاتې، ځان به نه تېروي. خو اوس وخت متاسفانه که مزدور ته ګورو مزدور هم خیانت کوي، که کارفرما ته ګورو دی هم خیانت کوي. تر څو چې د مزدور په سر ولاړ نه وي دی کار نه کوي، ځان به غولوي، ځان به تېر باسي. مګر چې ته رالې د پاسه ورباندې ودرېدې بیا به کار ته منډې وهي، کار به کوي، دی هم ځان ته چل ورکوي، هغه هم ځان ته چار ورکوي. مګر کله کله د جانبینو د خیانت په سبب باندې دغه مشکلات رامنځته کېږي. دی پیسې نه ورکوي، دی وایي زما پیسې دي، زما مال دی، کله مې چې زلو شو درکوم، هغه وایي چې صحیح ده بس زما هم کار دی، هر کله مې چې زلو شو کار کوم. نو کله چې دغه خیانت د جانبینو نه رامنځته شي، کار کې مشکلات او اعتماد او ثقه د منځ نه لاړ شي، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دواړو ته هم دغه مسؤلیت سپارلی دی چې دی هم امانت نه کار واخلي، هغه هم خیانت نه کوي، امانت څخه کار واخلي. بل حدیث شریف کې رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ او تاسو ته دا توصیه کوي چې کارګر ته څه وخت باید د اجوره ورکړل شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې اعطوا الاجیر حقه قبل ان یجف عرقه. د اجیر او د مزدور، د عامل او د کارګر اجوره پیسې ورته په داسې وخت کې ورکړئ چې د ده خولې لا وچې شوي نه وي. همدا چې کار اخلاص کې فوراً پیسې ورته ورکړه، دا د اجوره واخله، مننه هم ترې نه وکړه، الله د خیر درکړي، ښه کار دې وکړه. که موږ او تاسو عملاً وګورو دا د مزدور په نفسیاتو باندې ډېر کلک تاثیر لري چې د ستومانتیا سهار نه مازدیګر پورې بیل او کلنګ وهي، کار کوي کار کوي، همدا چې څنګه کار خلاص کړي او ته ورته پیسې په لاس کې ورکړي، د ستومانتیا دې هېره کړي، ستومانتیا ترې نه هېره شي، یو قسم راحت او اطمینان احساسوي چې دا د الحمدلله کار مې وکړ، یو څه نفقه مې پیدا کړه او دا ته به ورباندې څه شی واخلم. مګر دا چې هغه بیچاره سهار نه ماښام پورې په همدغه امید چې ته به ورته 50-60 ډالره ورکوي، تا سره کار کوي، هغه چې ماښام کار خلاص شي زه بیا به سبا ګورو سره، دا بیچاره ناامیده مایوس بېرته کور ته ځي. سبا بیا راځي، بیا در سره کار کوي، زه بیا پنجشنبې پر سره ګورو.
پنجشنبې پر ورځ هغه بیچاره تا ته په امید باندې راشي ولا نن مې پیسې نشته فلاني ته مې پیسې ورکړلې فلاني ته مې پیسې ورکړلې بیا راځه او بیا راځه د ده ټول هغه ژوند یې برباد کړي ورسره د آینده کې هېڅ چاته بیا ښه کار نه کوي ځکه هغه اعتماد د منځه لاړ دی فکر کوي چې هر څوک ما سره همدغه خیانت کوي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو د مزدور اجورت داسې وخت کې ورکړئ چې لا خولې وچې شوې نه وي فورا ورته ورکړه مې تاخیروه مې پذبوه اما مزدور ته هم رسول الله صلی الله علیه وسلم امر کوي چې دی به هم خیانت نه کوي خپل کار به ډېر په اتقان او دقت سره کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من غشنا فلیس منا هغه څوک چې مسلمانانو سره خیانت کوي دی د مسلمانانو د ډلې څخه نه دی خیانت عمومي معنا لري که څوک په کار کې خیانت کوي که څوک په سودا کې خیانت کوي که څوک په نور مسایلو کې خیانت کوي چلو فریب کوي دا د مسلمان صفت نه دی همدارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ او تاسو ته امر کوي چې مزدور او اجیر سره ډېر د نرمۍ او شفقت او مهربانۍ نه کار واخلو مګر اوس وخت ټولنه کې مونږ او تاسو ګورو مزدور ته ډېره بده ژبه استعمالیږي اهانت شخصي داغه کېږي بده ژبه ورته کارول کېږي داغه انساني حیثیت او احترام په نظر کې نه نیول کېږي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اخوانکم خولکم جعلهم الله تحت ایدیکم دغه مزدوران یا اجیران ستاسو ورونه دي مګر الله عز وجل ستاسو لاس لاندې ګرځولي دي د یو کار دپاره راځي ستا کور کې معیاري کوي نجاري کوي ستا ورته امر کوي هغه کار کوي بیا فرمایي چې د هر انسان چې خپل ورور د لاس لاندې کار کوي فلیطعمه مما یاکل هغه څه چې ته خورې ده ته یې ورکړه هغه رقم لباس چې تا اغوندې ده ته یې ورکړه او ده باندې داسې کار مه کوه چې دی نشي کولی او که فرضاً داسې شاقه کار باندې مکلف کوي بیا ورسره کومک وکړه کومک ورسره وکړه ځکه یوازې یو مزدور یو نفر راوستلی دی او دومره شاقه کار دی ورته سپارلی چې هغه درې نفره نشي کولی بیا ورسره کومک وکړه کار ورباندې اسان شي نو دا هماغه اسلامي تعلیمات دي چې موږ او تاسو ته د مزدور او د کارګر په اړه باندې راکوي چې دا باید هر ورځ تطبیق شي په کال کې ورځ نه تطبیق کېږي د مزدور یاد یو ورځ باندې نه شي هر ورځ د مزدور ورځ ده رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو حدیث شریف کې فرمایي چې هغه حدیث قدسی دی رسول الله د الله نه روایت کوي فرمایي چې الله عز وجل فرمایي د قیامت په ورځ به د درې کسانو زه خصم یم زه به مدعی یم زه به ورسره دعوه کوم او دا چې الله چا سره خصم شي نو الله د موږ تاسو داسې حالت نه وساتي چې الله تا سره حساب کوي الله ستا مدعی وي د یو بل چا خصومت تا سره کوي یو په هغې کې داسې څوک دی چې ته یو چا ته د الله نوم واخلې او هغه د الله د نوم دپاره تا سره تا ته یو څه شی درکړي ستا په خبرې باندې باور وکړي مګر ته ورسره خیانت کوي تا ته یو مسله یادوي ته پرې اعتماد او باور نه کوي دی درته قسم کړي چې زه درته په الله قسم خورم چې الله شاهد دی چې ما داسې کار کړی ځکه د الله شاهد دی مونږ تاسو ډېر وایو الله شاهد دی چې داسې کېږي والله شاهد دی داسې مې کړي ته هغه ته الله په شاهدي باندې ورکوي الله ورته حاضر نیسي چې دا کار ما په حقیقت کړی حال دا چې ته دروغ وایي دوهم هغه انسان دی چې یو انسان آزاد انسان خرڅوي او د هغې پیسې خپله وخوري او دریم هغه انسان دی چې یو اجیر او مزدورکار ونیسي او د باندې خپل کار وکړي او بیا د اجوره ورته ورنه کړي انسان باندې کار کوي په اجوره راولي مزدوري باندې راولي مزدوري درته وکړي ستا کار ترسره کړي اخر کې پیسې ورته نه ورکوي نو دغه انسان الله عز وجل خپله ورسره قیامت پر ورځ خصومت کوي دا ډېره غټه مسله ده مسلمانانو نن وخت خلکو ډېره ساتي نیولې او دا څومره چې انسان خیانت کوي او فریب کوي او چل کوي دې ته هوښیارتیا وایي چې ولا چل مې ورته ورکړ بازي مې ورته ورکړ حال دا چې دا بازي او چل نه دی د قیامت پر ورځ بیا الله ته بیرته جواب ورکول هم وي نو مسلمانانو دا نن موضوع ما فقط هم دې دپاره یاده کړه چې دغه د ښځې ورځ ده که دا د مزدور ورځ ده د لیبر ورځ ده د دواړو حقوق اسلام په داسې شکل باندې محفوظ کړی دی چې در قیامت پورې دغه حقوق محفوظ دي په کال کې یو ورځ دغه حقوق نه دي د دوی دغه یاد په کال کې یو ورځ نه دی هر ورځ د دوی ورځ ده هر ورځ باید د دوی حقوق ورکړل شي هر ورځ د دوی مسؤلیتونو ته باید متوجه شو هر ورځ باید په دوی باندې ظلم ونه شي په کال کې یو ورځ فقط د دوی پوښتنه باید ونه شي الله عز وجل موږ تاسو ته توفیق راکړي وصلی الله علیه وسلم